فطرت وایي چې د اسلامي امارت اردو د یرغلګرو په وړاندې د هېواد د دفاع توان لري. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت د پاوځ لوی درسیز فصیح الدین فطرت ویلي د اسلامي امارت پاوځ د هر یرغلګر هېواد د ځواب ویلو توان لري. ښاغلي فطرت په بلخ ولایت کې د امنیتي ځواکونو د فراغت په مراسمو کې د وینا پر مهال زیاته کړه چې اسلامي امارت په بریالیتوب سره مجهز ځواکونه روزلي او اوس په هېواد کې یو قوي نظام شتون لري. د افغانستان اسلامي امارت د پاوځ لوی درسیز وویل دغه پاوځ له خپلې خاورې افغانستان څخه د دفاع توان لري او موږ ډاډه یو چې که بیا هم څوک زموږ د هېواد اشغال ته د سترګې پټولو جرأت وکړي نو خبرداری ورکوو چې یو ځل مو سترګې وغړوئ. موږ اوس داسې ملي اردو لرو چې د اشغالګرو سترګو به ړانتې کړي او له پښو به یې وغورځوي. د 209 الفاتح کلو اردو څخه څه باندې 800 سرتیري له 3 میاشتني روزنیز کورس څخه فارغ شول. د 209 الفاتح کلو اردو د ویان صدیق الله نصرت وویل دا له دې کلو اردو څخه د سلګونه سرتیرو د فراغت 5مه ډله ده چې له 800 څخه زیات مجاهدین د 3 میاشتني کورس په بشپړولو او د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغېږي. د 209 الفاتح کلو اردو درسیزوال نقیب الله عزیزي وویل مونږ چې دا تمرینونه او روزنه زده کړې یوازې د علم او فراغت او په پای کې د معاش ترلاسه کولو لپاره نه دي، بلکې مونږ باید په دې پوه شو چې له اردو سره یو ځای کېدل د یو څه په معنا دي. د خدای سره ژمنه ده چې د خپلو خلکو او هېواد خدمت ته چمتو وي. د 209 الفاتح کلو اردو څخه تازه فارغ شوي سرتیري څرګنده کړه چې د خلکو د ژوند او مال او د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا په ساتنه کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. سرتیري صفت الله وویل زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې په دې موده کې موږ ډېر پیاوړي شوي یو او انشاءالله موږ به د هغوی خدمت وکړو څو په ډاډمنه فضا کې ژوند وکړي. یو بل سرتیري حمید الله وویل موږ دلته 3 میاشتنۍ روزنه ترلاسه کړه او ډېر څه مو زده کړل. موږ په ایډیالوژیکي او ذهني لحاظ د پام وړ بدلونونه راوستي دي. یو بل سرتیري هم عبدالبصیر وویل نړۍ دې وپوهیږي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او زموږ دښمنان دې په دې پوه شي چې زموږ خلک یوه اسلامي کاروزل شوي اردو لري چې په دې پوهیږي چې څنګه له خپلو خلکو سره چلند وکړي او څنګه له هغوی څخه دفاع وکړي. د یادولو ده چې د 209 الفاتح کلو اردو مسؤلین وایي د دغه روان پروګرام په لړ کې به د نورو ځواکونو روزنې ته هم دوام ورکړي.